ومن يقنط منكن او كتب بیا اطاعت کی دیتا چې الله لله دی الله ورسوله دی رسول دی الله وتعمل صالحا او نیک عملونه کوي نو نؤتيها اجرها مرتين بیا په ثوابم تو چند ورکو که ګناو کې عذاب تو چند وي کنه عملو کې ثواب تو چند وي ولې به ثواب تو چند وي یو تعب شو بل د رسول الله قدر او احترام شو دیغه د زړه خوشاله ول شو وعطتنا لها رزقا کریما ما تیار کړی د دې لپاره رزق نیک په جنت کې یا نساء النبی اے د پیغمبر کزو لستنک احد من النساء نه ایتا چې پشان دی هغه د دنیا د نور کزو باندې هوته یعنی تقیتون کفتا چې تقواوی فلا تخضعن بالقول نرمی مکه په خبره باندې فیطمع الذي بقلبه تمب پیدا کې هغه څوک چې پزړه کې مرض د منافقت ده وقلنا قولا معروفا وی خبره جګه چې د نور او خزو باندې نه د تاسو حیثیت جدا ده تاسو به عادت هم جدا وي کله یو خزه د چا سره په نارمه په پسته طریقه غږیږي د سړی شوق ور پیدا کیږي نو تاسو خو د رسول الله به بیانې ګوره که چا خبره در سره کولې مطالبه یې یو شي در نکړه نو تاسو په نارمه نو ور سره غږیږي د ځګ خبره لکه د کوچانو کې د بلند اواز په غټ غږ او په ځګو الفاظو لکه د خوش په شکل وغږیږي چې د چا په زړه کې د وساتې د رسول الله هغه تبم د باج خلکو غلط تصور ورته ځکه خو منافق ده چې په زړه کې منافقت ده دعوه خو د اسلام لري هغه کته چې پسته خبرو کې دی په ځکه کې تمه پیدا کیږي نو چې خبره کوي چې په زړه کې هغه تمه امید نشي ته پیدا وقرن فی بیوتکن قرار ویني چې اخذ تاسو په خپل کورو کې ولا تبرج الجاهلیت الاولى مخکروي خایس خپل پشان دې کار کولو چې هغه جاهلیت اوله باندې یو جاهلیت اوله ده یو جاهلیت لاحقه ده جاهلیت اوله جاهلیت کفر و چې د نبی علیه السلام مخکې زمانہ و او دوم جاهلیت بیا جاهلیت فسق توي مسلمان ګناه تر کې دام جاهلیت ده دیو کافرو خود غنی موزه دی کورا کافرو خود عادت تاو چې کورونا بوته لوسر بوته کله به د کورونا چې وته دا چې کمیسونه و چې د ملغلرو نه به جوړو دا ملغلرې به اوبدلې وی جالې په شکل هغه کمیسونه بو نن سبا دا جالې دلته وساده مسلمانانو استعمالي خو چې څوک زه په دې خبر دي د لاندې دوم کمیس ورته هغه دي راکته نه هغه بدل نه ته دي کیږي یو به د دوم کمیس لاندې نه تراوس صرف جالې به عورت بدلې نه کېل دی کېدو او په دغه شکل کې به د باندې راوته د خلکو په ټولې وته لري چې د خلکو سره پام شي اعلان به پرتګم نو تراوسته لان من بم نو صرف د جالې جوړ کبي چاک د مغلورو نه به وبدلې دا به اغوسته و چې عورت ارشه به کې لري کېده او بیا به د باندې راوته چې د خلکو په مخ پام شي نن سبا باندې ځایو کې د مسلمانانو کده چې سړی ویني سرونه لوت د په ټول لوت سر کوي هغه جاهلیت ولاده غړې لوت وي هغه جاهلیت ولاده په دغه ځای راستوړي وي د دې چې ټول لوت وي هغه جاهلیت ولاده حتی دا باید ځای کې چې د مسافر غږیږي د عرب ملکو کې د امارات او دوبۍ په دغه طرفو باندې چې صرف دلته د ناس کټکای گنجا اچولې اولاد نیکار اچولې دا د کې ټول لوت وي سار لوت دورانونه لوستي اپے موری سے پہلے دبئی کی وای په ایرپورټ کې موږ 2 ساعت 2 غنټې کې څومره وځنډې دو بیا دایره چر راپورته کې دا په دغه سترګو ملي دي چې دغه پیغله دغه چې لوڅي راتلې ځوانان په چوکۍ کې نه ته خو دې په سر مرګتیا وي په غي کې به ورکې راسته او بیا به مچ سره اخیسته یعنی اسلامي ملکونه نن دغه اړه رسیدلي او باید د دې د جالو کاری هغه دې د موږ هغه عزتمن مسلمانان چې ځان ته عزتمن وي جالې کبي صاحب دې دلان دې تر تر ځای پورې دا بل ټوکرې ورته اغوستي کبي دا مت کې ټولې کې لوچي وي دا لټونه لکه د دلان دې باندې دلان تر ځای پورې خو ویت کې لاندې کبي سوي تر ځای پورې په دام دې کې لوچي وي
اچا د موږ مسلمانانو ښځې دي په دغه وسیلو باندې کږې لارې جوړ کړي لکه دا باندې ځوانان چې لارې کې جوړې کې په منځ کې سروي وي ښځو داسې لارې کې جوړې کړي په منځ کې سروي وي تا یې هر شی د لرې نه لیدل کېږي الله وی تاسو به د تبرج جاهلیت ونه نه کوئ ښځې به راووتې په ټکرای په سر شاته اړولی غړۍ لوڅه سینه لوڅه مټې ورپورته په دغه کیفیت باندې به روانې وي ګرځېدې به الله وی ای ښځو د مسلمانانو په کورو کې کښېنئ د جاهلیت اولا په شکل خپل زینت مه ښکاره کوئ یعنې که ضرورت و د باندې د کور نه وتلو ته ډاکټر ته تلې پلارګنۍ کره تلې یو بل مشکل و د هغه دپاره تلې نو بیا په پرده کې وځه داسې نه چې هغه ټکایت ښکاره کوي سر لوڅه غړۍ لوڅه دا لیجې لوڅې دي یا داسې جال کمیس اغوستی دا چې دننې هر څه پکې لیدی کېږي یا داسې نرۍ کالي اغوستي دي دا کاټن د غوندې دا نري لکه دا نرانې چې استعمالوي نن سبا یې ښځې مسلمانانو ښځې استعمالوي خاص کر چې دا پنجاب او دغه اسلام آباد د پنډۍ په طرفو سره لاړ شي رنګ دی او څرمنې به هم کې لیدل کېږي رنګ داسې خو څه کوي چې تنګ وي تا یو کوناټی هر شی لرې لیدل کېږي خو زیړوالی د رنګ هم کې لیدل کېږي دومره اندازه نرۍ جامې اغوستې وي رب کاسیة عاریة ډېرې ښځې په دنیا کې به ځان ته پټې وي خدای پاک په دې لوڅو ښځو سزا په قیامت کې ورکوي نو داسې جاهلیت په شکل زینت مه ښکاره کوئ واقمنا الصلاة سم ادا کوئ لمونځ د ټولو حقوقو سره وآتینا زکات زکات پرې کوئ چې مالونه لرئ زکات ته کفنر چې د په ښځه باندې ده ښځې مالونه لري شریعي حیثیت باندې دلته اوس موږ تاسو په ملکو کې پنجاب کې ټولې ښځې په آبادي دي جایدادونه ټول د دې په نامه باندې ډېرو قومو کې ښځې ګېڼې دومره لري چې هغه ګېڼې د نصاب انداز سره رسېږي زکات په فرض دي وایي موږ یې نه رانه پرې کړي ښځې به د کومه خانه پرې کړي ښځې ته خو به مېړه وي چې زکات ورکړه چې مېړه په خپله نه ورکوي نو ښځه به بیا د چیش نه زکات اما دغه عذر نه ده چې زه خبره نه وم اسلامي احکام دا خو ښځو ته متوجه دي نرانو ته واطیعنا الله ورسوله اطاعت کوئ د الله او د رسول الله یعنې د فرض او د سنتو پایبند اوسېږئ ازواج مطهراتو ته خدای په خصوصي ډېر نصیحت وکړ د عامه ښځو غوندې نه یې خبرو کې به هم ځیږوالی وي او کور کې به اوسېږئ افرجې به ډېر لحاظ کوئ بېرته الله د دوی د زړه د اطمینان دپاره ورکوي دا پیدې خدای پاک د دغه دپاره دا قیدونه در باندې ذکر کړو چې تاسې ښه صفایي راولي پرون موږ ویلو کابل ورځ کې چې دا ښځو ته چې خدای پاک د ستر حکم کړی شریعت دا ورته ویلې دا د ښځو دپاره عزت ته عزت سره زر عزتمند دي یو چارګل دا د فجر ټیک تاسې چې د زرګر دکان ته لاړ شي څومره په عزت یې ښه وي هغې لګېدلې ده شوکیس جوړ ده شیشه ورته لګېدلې ده بیا د هغې په مابین کې سپنجونه لګېدلې دي خانې بیا په هغه کې یو بل ډبای ځان ته د هغه دپاره جوړ وي هغه د پکې دننه ځان ته سپنج ورته لګېدلی دا چې څومره محفوظ ده د هغومره یې قیمت زیات ده خلکو ته قدر معلومېږي او کوم شی عام استعمالیږي دا یې سرکو په غاړه د لیلام رختونه ایښي ښه ډېر وي د هسپتالو طرف ته چې داسې جوړ کړي ته به یې چې ښځې ناستې دي خو نوې جامې دي زړې هم نه دي لیکن حیثیت یې نشته د خلکو په دماغ کې دا ده چې دا د لیلام شی ده که هر څومره ښه شی وي خیال دی چې ده د لیلام د قدر حیثیت یې نشته رختونه دي چې هغه عزتمند کوي تنکای څادر وي په پاکټ کې بند خلک یې په جګ قیمت اخلي چې څومره ساتلی شی وي دغومره یې قیمت زیات وي خلکو په ذهن کې ارزښت زیات وي څومره چې عام استعمال کې وي بې حجابه وي د هغه شي قدر نه وي دغومره د خلکو په ذهن کې د هغه شي عفت ختمېږي نو انما یرید الله بېشکه خبره دا د اراده لري الله لیذهب عنکم الرجس چې لرې کړي د تاسې نه ګناه وي اهل البیت یې اهل بیت د رسول الله شیخان خبیثان وي ازواج مطهرات اهل بیت نه دي حدیث رسول الله یو ورځ حضرت علی حضرت حسن و حسین حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنهم د ځان سره په صدر کې پټ چې اللهم هؤلاء اهل بیتي حضرت المؤمنین ام سلمہ ورته ویل چې یا رسول الله ما مر سره داخله کړه نبی اسلام ورته ویل ته په خپل ځای کې څه معنا ته خو یې اهل بیت
اهل بیت کې کوټې خاوند ته خو یې د کوټې چکنه دا خو ملمسیان دي د کور دی باندې د لور واده شوی د خلکو ته خیال دا وي چې دا نه دي اهل بیت نو دا خلکو ته ورته جنم چې دا دي ما اهل بیت دي وې طاهرکم تطهیرا او پاک تاسو په پاکولو سره بل حکم ورته کې ازواج مطهرات ته که دنیایي نعمتونه منشته که خوراکونه منشته خو د عبادت کور ده د خدای د انوارات کور د تاسو کور واذكرن ما يتقي بيوتكن یادوي تاسو لونه تاسو هغه قرآن چې تلاوت کیږي د تاسو په کورو کې کوټو کې من آیات الله د آیاتو د خدای پاک نو الحکمت د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثنا دا نعمت خدای پاک په تاسو کړی ان الله كان لطيفا خبيرا بشک الله تعالی ته ډیر بارک دې او عالم په اسرار او خبردار ده ازواج مطهراتو کې یا ازواج مطهراتو چا پښتنه وکړه یا حضرت اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها چې د حضرت جعفر رضی الله عنه کړه او د مکه معظمین چې کوم خلکو حبشه ته هجرت کړو دوی دواړو کړو حبشه ته نو د خیبر د فتح نه بعد دی راغله چې راغله حضرت اسماء بنت عمیس دغه ازواج مطهراتو نه دي صحابياتو نه چې په مدینه منوره کې د پښتنه وشوه وکړه چې قران کې تاسو دلته وایي رسول الله آیاتونه ډېر دته ویلي دا د موږ د خزو څه ذکر شته خبره د خزو د عمل یادېږي کنه يهود لنا نو دا ولې د دې عمل د هجرت یا د تکلیفونو مقبول نه دي د خدای په دې څنګه نو اول یې وایي پښتنه وکړه د ازواج مطهراتونه نو په ازواج مطهراتو کې به ورغله نبی اسلام ته وی چې د قرآن کې اکثره صيغې د نر ذکر کیږي خطاب نرانو ته وی د نر د اعمالو صفات ذکر کیږي د دې کله عمل قبول نه د خدای ته کوله نو الله آیات نازل کړ چې خدم په دې پوښي چې ماته نیک عمل منظور ده الله یې کنه یې کړي خو چې نیک عمل کوي زه به بدور کو نو آیات ان المسلمین والمسلمات بشک هغه انسانان چې مسلمانان دي ظاهري غاړه دین ته کې والمسلمات هغه څه چې ظاهري غاړه دین ته مسلمان خود په ویل کې چې د پنځ بناوي دي اسلام کلمه وی په خلا لمونځ کوي روزه نیسي زکات ورکوي حج کوي والمؤمنین والمؤمنات هغه نران چې ایمان لري د عقیده او خبره شو دومره پزړه کې د خدای په وحدانیت ایمان وي د امر بالله ایمان لري او هغه مؤمنات هغه څه چې هغه د ځړنه مسلمانې وي مؤمنې وي والقانتين والقانتات هغه نران قانتين هغه نران چې اطاعت کوونکي دي د الله او د رسول والقانتات هغه څه چې اطاعت کوونکي دي د الله او د رسول والصادقين هغه نران چې رښتونی دي په خپل وعده کې خپل ایمان راوړل کې والصادقات هغه څه چې رښتونی دي په خپل ایمان راوړل کې والصابرین هغه نران چې صبر کوونکي دي په تکلیفو باندې والصابرات هغه چې صبر کوونکي دي په تکلیفو باندې والخاشعين هغه عاجز کوونکي سړي الله تعالی ته والخاشعات عاجز کوونکي ډارېدونکي څه دي د خدای پاک نه والمتصدقين هغه نران چې خیرات کوونکي دي والمتصدقات هغه چې خیرات کوونکي دي والصائمين هغه نران چې روزه نیونکي دي والصائمات هغه چې روزه نیونکي دي والحافظين فروجهم هغه نران چې د خپل عورت او حفاظت کوي زنا او بدعملي نه کوي والحافظات او هغه چې خپل عورت ساتونکي دي هغه بدعملي د خلکو سره نه کوي والذاکرین الله کثیرا هغه نران چې د الله ذکر ډیر کوي والذاکرات هغه چې د الله ذکر کوي څنګه دي ټول اخر جواب دا شو اعد الله لهم مغفرة خدای تیار کړی د دې لپاره بخره د ګناو او اجر عظیما اجر لوی دا الله صفات سره فکر وکړو چې خدای د ځانې کمال دي اسلام دا ایمان دا د خدای حکم مننه قنوت دا او رښتیا ویل دي صبر دا عاجزی دا صدقه او خیرات دا روزه دا د خپل عورت حفاظت دا او ذکر د خدای دا دا الله صفته کپن نراله کیم خدای جنت وعده دا ورسره کپخه کیم د خدای وعده دا ورسره د جنت نو ذاتي به خدي مطمئن شوي چې موږ عملم الله قبول ده
د جنا چې موږ هجرتونه کو صدقې کو تکلیفونه تیرو او الله ثواب راکړي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. حضرت نبی علیہ السلام متبدی مخ کی چې موږ تاسو ویل چې سره روانه ده. حضرت زید ابن حارثه یو غلام و. نبی علیہ السلام واخذ بیا آزاد کو. اسلام باندې مشرف ده. نبی علیہ السلام واخذ آزاد. بیا د کوزوی ګلوي ویلو. ګوره د رسول الله خبره وا. عین دغه شفقت ورسره لکه د زوی سره. حضرت اسامه چې د زید بیا زوی ده دیغه سره عین د سیمینه ولکه د خپل مسیح حضرت حسن او حضرت حسین سره زید به یو په یو طرف کې نه ولې یو په بل طرف کې نه ولې چا یو وخت په سفر تللی و حضرت اسامه چې بیرته راغی چې نبی رسول الله هغه واورېدو دا صادره د ځان ته نو په منډه ورو دغه چې نو او په ځای کې ویني دا د دروغ خبر نه وای. دا زید ابن حارثه چې رسول الله په زوی ګلوي ویني د دغه لپاره د فوجي بندوبست کوو. خپل ترورزی حضرت زینب د نبی علیہ السلام د عامل ورته د عبد المطلب المسیده ورور ده. نبی علیہ السلام د نکاح پیشنهاد ورولې کو خطبه اول دې خوشاله شو چې دا رسول الله لکه ځان تر نه غواړي. خروسه چې پښتنه وکړه چې نبی رسول الله ورته زید ابن حارثه ته غواړم. جنکه یې ویل زه به څنګه کوم د اشراف د سردار لور د حضرت عبد المطلب خو سرداری و د مکه معظمه د نبی رسول الله خاندان خو مخکې نه خدای پاک ته عزتمن خاندان راوستلو او دا یو آزاد کړه شو د غلام ته. جنکه یې انکار وکړ ورور یې انکار وکړ چې کته یې غواړي د کوې کړی ځای ته نه دې چې انکار وکړ. نبی رسول الله خپه شو. الله آیات نازل کړ مسلمان سړی او مسلمان کده ته دانه ته مناسب اختیار بالکل نشته چې الله او رسول کوم فیصله وکړي بیا هم دې اختیار نه بیا خامخا د خبر عملي کوي. چې دا آیات په خبر شو بس دواړو اړه کې کچھ بسې حضرت زینب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت زید ابن حارثه ته په نکاح کړ. دا چې د خپل ګلوي نیولې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړ چې دا حضرت زینب بیا بیرته زده تا په نکاح کې دروله. خاطر چې وای د نبی د شان سره چې دولت سره روان ده چې هغه چې په ځړ کې پټه زبې درکا زبې لوڅ کم دا چې الله خبر کو چې اخر به دا حضرت زینب زتا ته په نکاح درکو چې د الله اراده ده و دیو په واته سره وشو دی واته نه څه وخت چې تیرېدو بس کو چې جوړ نه پیدا شو. حضرت زید راغی نبی رسول الله دوی چې خدا کده طلاقو ولې فما یې غټه وی چې ته غلام یې او د سردار بولیم. مخکینو چې موږ تاسو ویلو چې څوک کله د خایست دی وجه نه په نکاح کوي څوک د مالداري دی وجه نه په نکاح کوي څوک د نسب دی وجه نه په نکاح کوي څوک د دینداري دی وجه نه. نبی رسول الله چې دا دیندار کړه کوي په یو کې تاسو په ظاهر خایست ګوري خو ژوند به مو پورې مشکل شي. دا به تر تا خایسته تاسو له غټه وي ته په مالداري ته ګوري چې د مړي سره باندې نکاح وکړه پتا وي غټه وي ته بیا ځان ته بلور بوله پتا وي غټه وي. نو ترکو شروع شو چې په ما غټه وي اتحاد کوي. البته نبی رسول الله الله خبر کړی وو چې اخر به تاسو په نکاح دروله. رسول الله دا نو ورته چې طلاق کړه دته ورته د خدای نه وډاس مې په طلاق کړ. طلاق هغه څه چې مباحات ده کچې وردا یقین مو چې الله تعالی په نکاح کې نو طلاق او یقین دې چې بیا به واقع کیږي. هغه خپل خبره ښکارا نه کړه خو دته ظاهري نصيحت وکړه چې د خدای نه وډا شمه طلاق الله جنجال دی اته ژوند مشکل شو. حضرت زید شو زینب طلاق
شاهده یې تیر وسوه نبی علیه السلام دوی د نکاح تړلو نه ورغی د کوټې ته ورننوت دا حیرانه نکاح نه در تړل شوی راغی زما کور ته واده جوړو خورا څه علاله او دې څنګه یا رسول الله وای په اسمانو کې الله تعالی خطبه ویلې حضرت جبرائیل امین من کې سفیر او الله دې نکاح وتړل دې په بیا چې کله ازواج مطهرات په خپل من کې سره سره جنجال راغی نو دې په دغه فخر کوو چې تاسو نکاح د رسول الله سره تاسو فلار یا تاسو ورور تړلې دې ما نکاح د رسول الله سره الله تعالی تړلې په دغه فخر کوو تاسو لري زه د رسول الله تړلې یم په نسب کې مشرک یم په دغه فخر کوو او اکثر د حضرت عائشہ صدیقہ سره په مساومت مقابله دی کړه خو بهر تقدیر الله تعالی اوس دغه حکم نزول وکړ چې رسول الله فیصله وکړي مسلمان اختیار لري نشته او ورته بیا د نکاح خبره بیا دغه حکمت چې د زید ته په نکاح کړه بیرته ځړه الله سره تور کو رسول الله په نکاح کړه چې دا قانون د دنیا نه ختم شي چې دا پردای زوی بولی الله دا کار کوي چې دا زوی نه ده د څه روا ده هغه مقور دا روا ده چې د تا د خپل زوی وي وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم شیطان پیدا وي دی زوی د خځه سره بیان کانه شکله دا پردی زوی ته چې زوی وي خو د تا خو زوی نشو اوس مخکې ویلې ادعوهم لآبائهم پلانتی نسبت کې دا به تا زوی کېږي نه وما كان لمؤمن ندى رواه مسلمان سړي لره ولا مؤمنه مسلمان کته لره اذا قضى الله ورسوله کله چې حکم وکړي الله او رسول دی الله تعالی امر دی یو کا ان يكون لهم الخيره من امرهم چې دې رب اختیار وي په خپل کار کې نبی رسول الله ترتو پر سړی مؤمن نه ده چې دې ته خواهش دی یو دین نشي تابع چې مارا تک وکړي چې خپل خواهش چلے په خپل تبع دین د خپل تابع کې دا سړی مؤمن نه ده اختیار بخبر خلقه ومن يعص الله ورسوله سوچ مخالفت وکي سرکشي وکي دي الله او رسول دي الله فقد ضل ضلالا مبينا دا سړی گمراه شو په گمراهي ډیر ښکار سره وإذ يذكر تقول كتابه للذي ارى سړیتا انعم الله عليه چې الله په نعمت کړو چې حضرت زید چې اسلام ور نصیب کړو وانعمت عليه تا په نعمت کړو چې حاصل کړو دی غلامین د اخلاص کړو خدي ورته ویلې امسك عليك زوجك وسط ذات سره کذا خپل وتق الله دي الله نه ویره کما اطلاق وا نور وتخفي بنفسك تا پټو پزړه کې الله مبديه هغه چې الله یې کار کوي وتخشى الناس دي خلقونه ډارې دي چې بیا به وی چې د ګور سره نکاح وکړه والله احق ان تخشاه الله احق دې سره چې ته دیغه نو ویریږي فلما قضى زيد منها وترى کله چې پورا کو زید دغه حضرت زینب نه حاجت خپل زوجنا کها موږ په نکاح در پرتا ته د حضرت زینب لکه لا يكون على المؤمنين حرج د دې لپاره چې نه په مسلمانانو باندې ستنګي په ازواج ادعيائهم فقط دي او زمانه کې چې اده په زوی ګرمي نیولې او په واقع کې زوی دا نه متبني چې دغه کله سره نکاح راوړ اذا قضوا منهم وترى منهن وترى چې هغه خپل حاجت تر پوره کې طلاق کی بیا د سړي تر واده چې دغه سره نکاح وكان امر الله مفعولا دا امر د خدای په کار ده شو ده ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي نشته په پیغمبر د خدای پاک باندې من حرج تسختی او وبال فيما بغش کی فرض الله له چې الله ورته مقرر کړی چې د حضرت زینب نکاح ده نو ډایرګه ولې دغه په خدای د تراو کړی دا الله حکم د چې زه تاسو په نکاح درکوم سنت الله فی الذین خلو من قبل یو طریقه دا چې مقرر کړی د الله تعالی په هغه انبیاو کې چې په فاتیر شوی دي وکانه امر الله قدر مقدورا دا الله تعالی حکم دی الله تعالی یو حکم مقرر کړی شوی الذين يبلغون رسالات الله هغه خلک چې رسول رسالتونه پیغامونه د خدای پاک ويخشونه او یریږي د خدای پاک نه ولا يخشون احدا او نه ډاریږي د اچانم الا الله غیر دی الله نه وکفى بالله حسيبا کافي د الله تعالی له وجه د حساب کول دي بندگانو خبر سره ما كان محمد ابا احد من رجالكم ندى نبي عليه السلام حقيقي فلا د
دیوه تن د تاسو چې بلوغ ته رسیدلې وي زه په بالغ ورجل وو دغه فلار دا نه اته متبني کوي ورته ویلي دي حقیقت لا په نه ده چې دا نه پیدا وي بل طرف ته امتیان ټول د اولاد حیثیت لري د پیغمبر او پیغمبر حقیقت لا د امت د حقیقت لا په نه ده احترام په لحاظ د قدر ضرورت لکه د اخلاق قدر ضرورت ده ولكن رسول الله لكن رسول دي الله تعالى ده وخاتم النبي او خاتم مهر دي طول انبياء ده وكان الله في كل شيء عليم ده الله پاتش باندې عالم د نبی اسلام زمان پیدا شوی دي ته چې پیدا شوی نه دي خو یو بلوغ ته نه رسیدلی حضرت قاسم د نبی اسلام زوی کنکای وفات شوی حضرت ابراهیم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی د 14 میاشتو کنکای وفات شوی حضرت طاهر د نبی اسلام زوی کنکای وفات شوی طيب يا عبد الله اختلاف شته دا کنکای وفات شوی زمان پیدا دي خو بلوغ ته نه رسیدلی حضرت ابراهیم چې وفات شو نو نبی اسلام ویله ایمان آباد بل نبی نشته که نبی وای دای به نبی وو دا چې په کنکونی علاوه دي دا خلکو تخکاره کوي چې د نبات پیغمبر نه در روان کنه لایق دا و چې د نبات پیغمبر ویل چې ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام پیغمبر ده بل زوی اسماعیل علیه السلام پیغمبر ده المسی یعقوب علیه السلام پیغمبر ده کړوسی یوسف علیه السلام پیغمبر ده د نبوت خاندان کې انبیا راځي بلوغ ته یوم چې لایق د نبوت یوم ونه رسیدو دغه نم اعلی تربیه ورکړه چې دای خاتم النبی دی د نبات پر پیغمبر نه راځي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے مسلمانانو اے مؤمنینو تاسو یادوي الله تعالی په ډیر یادول سره ذکر ډیر کوي تفسیر لیکي هر عبادت چې خدای په مقرر د خلکو دیغو د فرحات مقرر ده په یو ذکر د فرحات د مقرر لمن په شواروز کې 15 وخت د خپل وختونه لري روزه په کال کې یو میاشت خپل وخت لري زکات په کال کې یو واره ده حج په ټول عمر کې یو واره ده قرباني یو واره ده سرتایا یو واره ده یعنی اکثر عبادت چې خدای پاک په طرف په خلکو راغلي دي محدود اوقات لري اما د ذکر لپاره خدای پاک وخت نه کوي کله چې وی یا ایو الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا اے مسلمانانو ذکر ډیر کله وی چې اذا قضیتم الصلاة فاذكروا الله قیاما وقعودا وعلى جنوبکم چې موږ مو په ولاړ ذکر کوي په ناست ذکر کوي په پروت ذکر کله وی خيار خلک هغه دي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم کله داوود او خپل کې چې ویل د الله صفاتو کې او ذاکرین الله کثیرا چې الله ډیر یادې دیغه د پاره د جنت او د مغفرت ګناه او وعده ده نو په ذکر کې وایي کثرت مطلوب ده حق نشته چې دومره ذکر وسبحوه بكرة وأصيلا او المذكر الله تا په سبا او په بیګا لمت اوقات لري په د سهار او د بیګا خبره ذکر کړه ځکه دا د اوقات مخکې مونږ ویلو چې ډېر محترم دي د شپې او د ورځې ملائکه په دغه وختو کې په بدیږي بدیږي او په دغه وختو کې د جنت دیدار دی الله تعالی خلکو ته خدای پاک نصیب کړي نو د ذکر فائدې بابا ذکر کیږي او احادیث مبارکه په دغه باندې ډېر راځي هو الذي يصلي عليكم خدای پاک غزاد ته چې رحمت نازلې پتا باندې و ملائکته او ملائکه د خدای پاک رحمت نازلې پتا باندې ليخرجكم چې وباسي تاسو من الظلمات او مغفرت واړي ملائکه د خدای پاک مغفرت واړي تاسو ته چې وباسي تاسو الله تعالی من الظلمات دي تیارونه الى النور نور وکانه بالمؤمنین رحمه دا الله تعالی په مؤمنینو باندې ډېر مهربان وای هغه آیات چې نازل وچیا ان الله وملائکته یصلون علی النبی خدای پاک او ملائکه پر رسول الله باندې درود وایي مسلمانانو نبی علیہ السلام د خبرې زارو پتا په الله درود وایي ملائکه درود وایي ایمو په حال دي الله دا آیت نازل کو چې مسلمانانو خوشاله شي چې نیک عمل لري الله رحمت باندې نزل درود خدای پاک نزول د رحمت د ملائکه درود مغفرت ګناه او بخښنه ده حدیث مبارک کې راځي چې سړی اودس وکړي جمعه ته روان شي چې څنګه جمعه ته داخل شو ملائکه ذاتي دعا ورته شروع کړي تر څو چې دای په جمعه کې وي کله مانځنه مخکې څومره انتظار کی
که د لمانځه نه شاته دومره انتظار کوي خو چې اودسې وي د لمانځه قابل وي ملائکې په ده باندې درود وایي اللهم صل علیه خدای ته خپل رحمتونه په نازل کړي اللهم اغفره خدای ته مغفرت ګناه ورته وکړي چې څومره انتظار په مجلس کې وي مغفرت دا یې موږ تاسو مجلس دی الله قبول کړي چې څومره د دین په مجلس کې ناست وي ملائکې به مغفرت ورته غواړي څومره چې ناست وي څومره وخت چې تېری نو الله رحمت نازلوي لکه دا قرآن درس چې شروع وي په کوم ځای کې حدیث مبارک ده نه به یو جمع شوی یو قوم په یو جماعت کې چې د خدای قرآن سره درس کوي مګر په دغه قوم باندې رحمت نازلېږي دومره رحمت چې دا ټول په رحمت د خدای کې ډوب شي غشیتهم نظرت علیهم السکینه سکینه په نازلېږي وغشیتهم رحمه رحمت کې پټېږي وحفتهم الملائکه او ملائکه پټوي دومره ملائکه پراتاو شي چې دا مجلس په ملائکه کې پټوي تر اسمانه پورې د ملائکه یو دی ګور په ولې درېږي او دا مجلس باندې راتاوي او مخکې مخالفان اول ورځ خبر کې دا خبره کړې وه د ملائکه راځي په دغه مجلس راتاویږي او یو دی ګور په ولې درېږي ولې شاته نه سجد کېني لکه اوس موږ دلته مخکې خلک کېناست بیا نور چې راځي شاته بیا نور چې راځي شاته ځکه وایي دا ملائکه مقرره دغه دپاره دي چې داسې مجلسونه ګوري بیا ورځي دوی چې ورروانې وي د لرې نه په دغه مجلس د خدای پاک طرف نه انوار وویني چې را روان دي نو هغه انوار په اندازه د یو مجلس را روان دي نو دوی ځکه کوشش کوي چې دا مجلس پورې نښتي چې په موږ هم دا انوارات را وورېږي نه لرې کېږي نه شاته نه کېږي ځکه دوی خو چې وویني خو دغه ځای کې وویني نو دا ملایکه دعا ورته کوي مغفرت ورته غواړي الله به د تیارو د کفر او د بدعملۍ نه باسي رڼا د اسلام ته او دا الله په مسلمانانو باندې ډېر رحم تحیتهم د الله پیشکش دوی ته یوم یلقونه په هغه ورځ چې ملاقات وکړي دی د الله تعالی سره سلام ده د الله پیشکش هم دی ته سلام ده چې جنت کې مسلمانان یو ځای شي الله تعالی چې دوی ته خپل دیدار ورکړي اول سلام ورواچي مسلمانانو ته السلام علیکم یا عبادی او بیا خپل دیدار ور نصیب کړي الله تعالی دې موږ ته نصیب کړي واعد لهم اجرا کریما او الله تیار کړی د دغه مسلمانانو لپاره اجر ډېر عزتمن او لوی چې جنت یا ایها النبی اے پیغمبر ادمه ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا تم لګره شاهد تم لګره زیر ورکوونکی تم لګره دار ورکوونکی کارانو شاهد په امتیانو او بشیر مسلمانانو ته نذیر کارانو وداعیت او بلون کې ټول خلق ته الى الله طرف دې الله تعالی ته به اذن حکم دې الله تعالی وسراج منیرا یو دیور او کانا کون کې دیور او کانا کون کې مکه مې ویل ته باندې تاسو نور کیږي اته ظاهري نور دومره ډیر ظاهري نور نو یکاد زیتو هیودی او چې مکه خبره او په ځای کې واقعا نقل کړي هغه مور مبارکه دې چې د تای ورته ورزعیم ور حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها هغه وی چې دای چې موږ کوته یو ور موږ د فکر کې چراغ نه بل کړای د شپې په دای چې په کوټه کې وټوله کوټه ورناوه حتی په بل ځای کې په مچ بل کوټه کې ضرورت شو یو شي ته چراغ بنو دای په ځای کې را سره واخت وخت کې ورنا ده دغه کوټه کې هغه شی مفیده ورنا پیدا کوي نو ظاهرین دومره انوار ربی کریم ورکړي وو چې مکتبه څوک تیرېده دیغه سړي عکس په دې په مخ مبارک کې لري کېده اې دې مخ مبارک رڼا په هغه پورې دور باندې لګیدا دا ربی کریم دا چې اور کړو خو منویر حقیقت ده سراج منیر یو چراغ کاراله کلمر چې راوځي چې ټول دنیا یې رڼا کړه د کوپر تیار ورکه شو دومره د وحشت تیاره وه چې خلکو په خپل زمون ژوندي ښه کول کوم ځکه باندې اولادونه به ژوندي ښه کول لوڅ غړ به توافونه کول قصدونه اته به ډېر وو خو دغه پیغمبر علیه السلام کفر او اسلام سره جدا کړه رڼا وه خلکو ته حقیقت ور وپېژنده وبشر المؤمنین نذیر ورکړه مسلمانانو ته بأن لهم من الله فضلا کبیرا چې بېشکه شته د دې لپاره د الله تعالی طرف نه فضل ډېر لوی چې جنت
ولا تطع الكافرين والمنافقين مما حكم د کافرانو او د منافقانو چې د شریعت خلاف ودع اذاهم او پرېږ ضرر د دې په انتقام اخیستلو بدلا ما تر اخلا وتوکل علی الله فعلى توکل وکوا بالله وکیلا بس علی وجه کار جوړول کې یا ایها الذين امنوا اذا نكحتم الطلاق قبل دخول حکم ذکر کیږي سړی کله په نکاح کړه دغه څه سره شپه نه تیر کړي او اولانه محرم لیانه د سره معلوم کړي به ته طلاق کړه یو جوړ جامع په د سړی ضرور دي چې دغه څه ته دی ورکی خو په دغه ځای عیدا نشته د دې دغه د بل مېړه سره نکاح کړی ولې عیدا دې دې پاروي چې نسب نشي سره خلک چې دی اول مېړه نه د څه نه چې دا حامله وي او بیا بل څوک نکاح ورسره وکړي نو دا اولاد به د سره معلوم نه شي چې یو مېړه څه کړي دا مېړه چې جماع یې د ورسره کړي نه د عیدې ته حاجت ده دا په حق د مېړو چې مېړه خپل حق خپل ساقط کړ طلاق قبل دخول ورکړ نو عیدې وایي ته نشته په یو جوړ جامع وي اما کنه مہر مسمو مخکې پرست ما فرقوم ذکر شوی یا ایها الذین آمنوا یو کسان چې تاسو ایمان راوړئ اذا نکحتم المؤمنات کله چې تاسو په نکاح کې مسلمانې کړي ثم طلقتموهن او بیا طلاق کوي دی تاسو من قبل ان تمسوهن مخکې تر دې چې تاسو دې طلاق نه وروړئ سره نکاح شوی دی په یو کوټه کې ګوت شپه منې سره تیر کړي فمالکم علیهن من عده نشته دې تاسو لپاره په دې باندې عده تیر ول تعتدونها چې شپره ورسي فمتعوهن نو پیدا ورکړي دی ته په یو جوړ جامو سره وسرحوهن سراحا جمیلا خوش کړي خوش کول خو سره یا ایها النبی حضرت پیغمبر علیہ السلام ته د نکاح آزادی خدای پاک ذکر کړي دا کدن د تروا چې مہر ورکړي من د تروا د ترور لور غاټه د صلاح ذکر کړي اخر کې کبه مہر یو کده سات ځان درکې دا مروا ده خدا خاص د تعالی لپاره ده د امت لپاره به مہر نکاح نشته واحل لكم وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم مہر شرط هو فصل شرط ورنه بیا ما کوي شي خدای نکاح نشته چې مہر به خوي نه کې اما پیغمبر علیه السلام ته به محرم نکاح خدای په خدای د خصوصیت ګرځولې چې دا روا یا ایها النبی پیغمبر ان احرنا لك ازواجك ما حلال کړي دي تا تک دي تا التي اغه کدي اتيت اجورهن چې ور کړي وي تا یو ته مخرونه دي او ما ملکت یمینک او اغه من کدي من د روا کړي دي چې مالک شوی دی یو ته قاعده ته یې مینځي مما افاء الله عليه دی او من دونه چې الله تعالی راګرځولې دي تا په کافرانو نه وبنات عمك جتر لورانه در تراوادي وبنات عماتك دفلار دي خور دي غترور لور در تراواد وبنات خالك دي ماما لور در تراوا وبنات خالاتك دي خالي لور چې دي مور خور دي در تراوا خو التي هاجرنا معك اغه چې هجرت یې تاسو کړی حضرت ام هاني د نبی رسول الله جتر لور دي حضرت علي رضی الله عنه خور چې په شو په مکه معظمه کې نبی اسلام نکاح پیشنهاد ورته وکړ چې ما سره نکاح وکړه دې الته عذر ورته ویل د سنت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیر احتیاط نه چې ما سره ای رسول الله بچیان نکد کیدي اولاد کړکایو او دما غیرت ډیر ده فکر کوي ځکه پکې ګم بل طرف ته په دغه ډایرکټ نو پرې کایم نشو چې دا کوم چې پرې کوم غیرت مې ډیر ده چې دا سره راولم د تا کوردا په دغه ډایرکټ چې بیا ادبي به کوي صبر را خفای بیا کله چې هغه شر رسول به کوي بیا ادبي به کوي صبر خفای نو نبی رسول الله عذر قبول دا وی چې الته خو زه د دغه جنې نه کړم په نکاح ورسته کا بیا کوم کې غټ شو دماغ له و چې نکاح خو رسول الله بیا خدای پاک را نه منې کو چې هجرت دې در سره کړی وي هغه په نکاح کې دغه مهاجره شوی نه و طلقاونه وجه پټه د مکه راغله کوم خلک چې مسلمان شو پاتې و هجرت نه وکړي دام داسې و چې هجرت نه وکړي التي حاجت معك چې تاسو هجرت کړی او امرأة مؤمنة
او کذا مسلمان ان وهبت نفسها للنبي فجان وبکی نبی ته ان اراد نبی که اراده و دی نبی ان یستنکحها چې دا طریقه کې دا رواده خدا اخرانه خالصه لك من دون المؤمنین دا خالصه تعالی غیر المؤمنین نور پروزه او دی معامل ورانه خپل مسلمانانو تم رواجی دي تم رواجی قد علمنا ما فرض عليهم في ازواجهم علاوه مفت معلوم دی هغه حکم چې موږ مقرر کړی د سړیو په حق کې کړو کې وما ملكت ايمانهم او په حق دی غمینځو کې چې مالکان دي خلاصونه دي دی په باندې لکه لا يكون عليك حرج تاسو می دا ټول رواکه چې پتا باندې څه حرج او تکلیف نه وي وکانه الله غفور رحیم دغه غفور او رحیم ذات ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها بعد کدی برابر نبی اسلام ته ویل چې زه تاکم کما کې مہر بهر نه واړم ما ته په دغه احساس غیرت لري ته اوس کته شرمېږي نه چې مېړه تا سره ته خپل وی چې زه تاکم کما کې او محرم نه واړم اته په ټول عشق د رسول الله صلی محبت د جدایي برداشت نو او ازواج دې دي کې نو ختم کو بیبي واش په دیوی سره یو شپه بل سره وای ما ته په ځکه دا خبر درته چې تاسو ته شرمې کې نه چې خپل ځان به کې نبی رسول الله چې دا آیات نازل شو نو دا رسول الله ته چې یا رسول الله خدای دې تا فاحش ورکړي زړه دې نه تا نه خپکی اختیار ټول دې تا ده نو که دې ځان درته به کې کار کوي الله تعالی رسول الله ته ورجي من تشاء منهن به تکوي هر هغه کته چې وغواړي ته د دوه په نه چې په شاید وتؤوي اليك من تشاء دې دې کې دا هغه کته چې تا ورته کوي خاصه چې نوبت ته د کتو په منځ کې هیڅ نه معنی چې په نبی عليه السلام نو دا آیات د عزت لپاره نازل کو ورته خبره تر روانه دي چې خدای دې په څه کې شک او څه شای نه ورته پیدا کیږي چې ما حق په بل وکړ ازواج مطهرات ته په دا پوښ چې رسول الله خپل تام اجازه ورته کړې ده خو د بیا هم د دې د خوشالولو لپاره قسم کوو پرې کې نه ده ومن ابتغيت ممن عزلت او هغه ته چې بیا یې وغواړې ته دیو غصبته نه چې وارد لري کړي دې ځانه هم دا سره واده فلا جناح علیک پتا ته ګناه نشته ذالک دا خبر مې درته وکړه ادنا دا قریب ده ان دې ته تقرا اعینهم چې سړی وسترګې دې چې تاسو کومه برکه ورته په یوه ودا ته خوشاله یې دغه خدا پوښتنه چې ما حق ستنه په رسول الله باندې ولا يحزن فكي غم جنكي بنا ويرضين اوراتب بما اتيتهن فاغا حساء اغا حق تي وكذي كلهن تولد دي والله يعلم خدای عالم ما في قلوبكم فاستجتاج فزوجي دي وكان الله عليم حكيم اصدقك عليم او حكيم ذات کله چې فتو ټول رسول الله قبول کاغه مخکې نو چې ټول ازواج کوي لا واړی دا د آخرت واړی دا مسکنت باندې صبر کوي چې دې درته رسول الله قبول کو نو الله په دې دا احسان وکړ چې کله احساس نه نور کړي ځکه نه دی ورته وا او په دغه کې په بدل نه ورته وا چې وا طلاق کې بیا بل په نکاح دي دا رسول الله ډېر خوشاله کړ نو الله دې نو خوشاله چې نور کړي به ځکه پتا چي او تاسو چې بده شي چې یو طلاق کې چې ودنو نه زیات نه دروا په دغه نو کې یو طلاق قبل وکړه خدای چې آیا دا په باندې درته رسول الله ختم شوی دا او کنه تر مرګ پورې دته نور کې کول ته ناروا و حضرت عائشه صدیقه چې رسول الله دنیا نه نه تلای مگر درته الله دې طرف نه عام ورته چې کنور کې پېښ لا يحل لك نساء نذر والدات فارك من بعض ترد ولا او نذر ودا ان تبدل بهن تبدل في فتيسر من ازواج كجنور ولو عجبك حسنهن اگر كتاب تعجب کی اچھی خیر سے نور وکړو الا ما ملكت يمينك فروادي تاسو هغه مې چې مالک خیرات مې سره خو نکاح نشته کفن دې اخله کذر اخله اخته شي وكان الله على كل شيء رقيبا الله تعالی ان شبان دې رقيب او حافظ